د شهر ګلوبل ایچ ډي نړیوال تلویزیون درنو لیدونکو هیله من یم چې روغ جوړ به وای. دا د افغانستان پیژندنه خپرونه در پیل شوه. نن ورځ د خوست ولایت په واده برخه، اتڼ برخه او دې ته نورو برخو هم غږېدلی یم. له موږ سره د خپرونې تر پای شبو پاتې شئ. هرې برخې څخه به تاسو پوره خوند واخلئ. زه ثاقب الله ریحان یم. دا چې زموږ په سیمه کې د ودونو رسم رواج په دا ډول سره دی چې د لومړی سر د واده د فعل نه مخکې نږدې خپلوان هغه ګاونډیان کلیوالو ته خبر ورکول کېږي چې په دې نیټه باندې واده ترسره کېږي. د واده د خبر نه وروسته نږدې خپلوان هغه کلیوال ټول راځي. د واده د فامیلۍ سره په مختلفو برخو کې همکارۍ ترسره کوي. د ځای برابرول دي، د خوړو برابرول دي، همداشان د میلمستیا یا میلمنو دپاره د خدمات ترسره کول دي چې دغه یو ښه رسم رواج دی. کله چې دغه پروسه پای ته ورسیږي، د واده ورځ یا نیټه راورسیږي، په دغه ورځ باندې په دوه وختونو کې خواړه ورکول کېږي چې یو د غرمې لخوا دی، بل د مازدیګر لخوا دی. هغه ټول خلک چې خبر ورکړی شوی وي هغه هم په دغه خواړو کې ګډون کوي. همداشان ته له خبر نه پرته نور خلک هم راتلی شي په دې خواړو کې واده په مراسمو کې ګډون کولی شي یا خواړې نه استفاده کړلی شي. د سیمې خلک راځي او دغه خپلوان راځي، دغه ټول دلته په یو ځای دغه مراسم لمانځي، د خوښۍ مراسم لمانځي په ډولونو اتڼونو سره. او همداشان ته په دغه سره د دغه خلکو ترمنځ مینه، ورورګلوي، محبت، اتفاق او اتحاد نور هم پراخیږي او دغه یو ښه رسم رواج دی زموږ دغه سیمې د خلکو لپاره. د واده مراسمو کې د مختلفو سیمو خلک ګډون کوي او د دوی ترمنځ دغه د کلتور برخه یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي. د مختلفو سیمو ولایتونو خلک راځي، هغه خپلوان په دغه کې اشتراک کوي چې دا یو بهترین رسم رواج دی زموږ د سیمې لپاره. بلې د ناوې د راوړلو پر مهال باندې دغه د واده فامیلي چې دغه منظم ډول سره ټول هغه خپلوان چې دوی سره ګډون کړی وي د موټرو، اوس خو الحمدلله دغه برخه کې پرمختګ شوی دی، موټران راخلي او دوی ټول هغه خپلوان کلیوال ټول په دې موټرو کې ځي. د واده هغه ناوې کوم کور چې دی هغې ته وردرېمي، هغه ته هلته چای څښي یا اوبه څښي یا شربت څښي، داسې نیم ساعت دپاره هلته دمه کوي، بیا ناوې راخلي او په دې ډول سره بیرته بیا هغه د واده کورنۍ یا فامیل ته ځان رسوي او خوښۍ اتڼونه میلې ترسره کوي. د خوراک په اړه کې موږ وایو چې دوه ټیمه خواړه ورکول کېږي، یو د غرمې لخوا بل د مازدیګر لخوا دوه ټیمه خوراک ورکول کېږي چې دغه عمومي ورځ د واده یا رسېدونکې نیټه ده. د دې څخه وړاندې یا وروسته هم یو څه شاید وي خو هغه دومره اهمیت نه لري یا دومره ډېره پراخه کچه نه وي. په دې ورځ بیا عام ټول خلک کولی شي چې په دغه کې ګډون وکړي. نږدې سیمې ټول خلک هغه خپلوان ګاونډیان چې خبر ورکړل شوی دی ټول راځي او په دغه خوړو کې ګډون ترسره کوي. تاسو ته د پومون کې د افغانستان د ودونو په اړه یو څه معلومات درکړم. پومون کې په افغانستان کې دغه چې دی ولور ډېر لوړ دی. زموږ په سیمه کې پومون کې په ټوله جامعه کې ستونزې دي، مشکلات دي، ډېر غریبه طبقه دلته خلک ژوند کوي په افغانستان کې. د دې د واده هغه چې هغه مراسم همداسې کوم هغه ولور چې ورته ټاکل کېږي هغه په ډېره لوړه سطحه باندې دی. زموږ خلک نه شي کولی چې دغه ولور پیسې یا دغه مصارفې پیسې که نه په دې کې دلته چې کله چې واده وي بېخاره ډېر شمېر زیات خلک دلته ورته راځي او په دې کې هغه مصارف یو څه چنده کېږي، بیخي زیات دي. همداسې ولور 2 لکه 8 لکه باندې وي، هلته 1000 ورپسې وي، 15 تولې 6 تولې بیا وریجې وي، غوړې وي. نو که چېرته موږ دا ټول مصارف سره جمع کړو، کله چې موږ یو واده راکوزوو په خپله منطقه کې په خپله سیمه کې تقریبا چې موږ دې ته ټول مصارف چې ورسره جمع کړو ورسره حساب یې کړو تقریبا د 6 لکې افغانۍ څخه هم دغه دوی مصارف یا لوړېږي یا ډېرېږي. نو زموږ د موجوده حکومت څخه هیله مو دغه ده له دوی څخه د غوښتنې په پار باندې داسې وایم چې که چېرته دوی په دې برخه کې اقدامات وکړي چې په افغانستان کې په موږ کې په ټول افغانستان کې دغه د واده مراسم یا هغه څومره هغه ولور دی هغه باید ورته ښکته کړي. د کوم دودیز مراسم چې دوی چې دي دلته د خلکو یا ډېر راتلل
یا دلته د زیاتو خوړو پخول دا باید کم کړل شي. کله چې موږ واده راوړو په واده پسې ځو دلته بخاره زیات خلک ورپسې تقریبا 150 موټر هلته بیول کېږي. په دې کې صدمې یا پیښې رامنځته کېږي. دا صدمې د پیښې بیا د دې لامل ګرځي چې زموږ خوشحالي دلته بیا په غم باندې بدله کړي. نو له دوی څخه مې هیله او غوښتنه بلکې د آرزو په شکل دغه ده چې په افغانستان کې خصوصا خاصتا دوی به ډېره توجه دغې برخې ته به دوی وکړي چې د ولور به یې ډېر ښکته شي. لږ نه څومره چې کولی شي باید ښکته یې کړي. ان په ځینو ساحو کې به وي ولور به کم وي خو په زیاتو ساحو کې په زیاتو ځایونو کې ولور ډېر لوړ دی. اتلک افغانۍ ډېر غټ شی دی بیخي چې زموږ د سیمې خلک یا په موږ کې د ټول افغانستان خلک ډېره غریبه طبقه ده. دوی نشي کولی چې دغه مصارف دوی پوره کړي او که پوره کوي هم په ډېرو ستونزو سره په ډېرو مشکلاتو سره. کله چې دوی واده راوړي دوی ته قرض کوي پور ورته کوي له بل چا څخه ان تر دې پوره چې دوی مجبورېږي چې سود وکړي. کله چې سود کوي یا بل موټر نه ورته اخلي دوی په کیش باندې نو دوی مصرف یو څه چنده کېږي. کله چې دوی د مشکلات سره چې مخامخ شول نو دوی بیا نشي کولی چې په بشپړ ډول باندې هغه د واده مراسم په ښه شان سره سرته ورسوي. اتڼ چې دی د ډېر پخوا څخه په ټول افغانستان کې خصوصا په لویه پکتیا کې او همدارنګه په پښتني سیمو کې اتڼ ډېر د پخوا څخه رواج دی یعنې ډېره اوږده مخینه لري. اتڼ چې دی اتڼ په ډېرو په ځایونو کې ترسره کېږي خصوصا د خوښۍ واده په مراسمو کې اتڼ چې دی ټول پښتني کلتور یوه برخه ده. ټول پښتانه ترسره کوي که هغه ښځینه برخه ده که هغه نارینه برخه ده که کوچنیان دي. اتڼ چې د خوښۍ په ورځو کې د خوښي چې دوی د خوښي نوره هم یو پر دوه چنده کوي او همدارنګه د واده مراسمونه علاوه په نورو ځایونو کې هم اتڼ پښتني ټولنه ترسره کوي خصوصا هغه که ملي ورځې وي که هغه داسې ورځې وي چې د هېواد په سطحه وي یا د یوې ټولنې په سطحه یا د یوې ولسوالۍ یا د یوه کلي په سطحه وي هلته د اتڼ نه استفاده کوي. لکه هغه موږ تاسو یو مثال راوړو که ملي کار ترسره کېږي فرض کوو یا په ښار کې یا په کلي کې یا په داسې یوه ولسوالۍ په سطحه خلک راجمع کېږي هلته یو اتڼ ترسره کوي. لومړی د کار د شروع نه وړاندې کله چې اتڼ ترسره کړي خلک نور هم جذباتي کېږي هغه کار ته نور هم لیواله کېږي. کله چې دوی اتڼ ترسره کړي نو وروسته په هغه کار باندې شروع کوي. هغه کار چې دی ډېر په دقیق او ځیرکتیا سره ترسره کوي او د تر څنګ په واده په مراسمو کې اتڼ دا که چیرې وګورو د واده د پښتني د واده د مراسمو یوه ډېره مهمه یعنې اهمه برخه ده. که چیرې په یوه واده یا په یو مراسمو کې اتڼ نه وي هغه واده هغه خوښي هېڅ خوند نه راوړي. نو د دې خاطره په پښتني ټولنه کې چې د هغه اتڼ ډېره پخوا مخینه لري یعنې ډېر پخوا وختو څخه دغلته په پښتني ټولنه کې رواج دی خصوصا چې د لویه پکتیا کې ډېره مخینه لري یعنې ډېر خلک یې ترسره کوي. د واده د مراسمو نه بغیر په نورو مراسمو کې چې د ازادي مراسم وي په دغه کلیوالو سیمو کې هم ترسره کېږي. فرض کوو لکه یو څوک نامزاد کېږي یعنې واده مراسم نه وي په هغه هم دوی ترسره کوي دغه اتڼ خوند ترې اخلي او خوښي یو پر دوه چنده کېږي او همدارنګه نور د ازادي مراسم چې وي هم د اتڼ نه استفاده کېږي تر څو هغه خوښي یو پر دوه چنده شي او د خوښۍ نه لا خوند واخلي. او اتڼ چې دی بغیر د دې نه په افغانستان کې په نورو ممالکو کې چېرته چې پښتانه ټولنه اوسېږي که پښتانه خلک وي هلته هم دوی اتڼ رواج یعنې دوی ژوندی ساتلی دی. که د واده مراسم وي واده په مراسمو کې دوی اتڼ کوي که هغه په افغانستان په داخل کې دي که په خارج کې اوسېږي خو ژور پښتني ټولنه سره ارتباط ولري دوی هغه اتڼ ترسره کوي او خپل عنعنات هغه رواج ژوندی ساتلی دی او دوی د اتڼ نه خوند اخلي او خوښي کله چې دوی اتڼ وکړي خوښي یو پر دوه چنده نوره هم کېږي. اتڼ چې دی یو ډول دودیزه ګډه او د خوښۍ لوبه ده چې له ډېرې لرغونې زمانې راهیسې په افغانستان کې او د پښتنو په نورو سیمو کې دغه اتڼ دود دی او تاریخي لرغونتیا یې ان آریایي ټولنې ته رسیږي چې د هغې مهال مذهبي عنعنو څخه به یې سرچینه اخیستله یا سرچینه اخلي. په افغانانو کې په ځانګړې توګه پښتنو کې له ډېرې پخوا څخه تر ننه اتڼ چې دی د رزم او د بزم یوه غوره سمبول په توګه شتون لري. دغه ملي او ولسي ګډه معمولا ډول او سنوني ته ترسره کیږي او پکې د اجرا کوونکي د وجود
ټول غړي په ځانګړې توګه لاسونه، سر، پښې، غاړه، اوږې، سینه او نور په محسوس او منظم ډول حرکت کوي. د بدن د بېلابېلو غړیو دا حرکتونه کلیوې خوا د ټول وجود د په ځانګړې توګه د دغه غړیو چې په اتڼ کې فعال وي یا مثلا کاریږي د قوت او پیاوړتیا سبب ګرځي. نو له بلې خوا د یو ځانګړي جګړیز مهارت په توګه هم له دښمن سره د مقابلې پر وخت ورڅخه د اتڼ څخه کار اخیستل کیږي. له تاریخي څېړنو داسې څرګندېږي چې دغه هنر، ورزش او لوبې بنسټ په لومړیو کې د دې لپاره ایښودل شوی چې ځوانان د جګړې پر مهال د وسلې په ځانګړې توګه د تورې، کوتک او ټوپک چلول زده کړي او د دوی بدن چوست، چلاک او غښتلی وروزي چې د دښمن مقابلې ته ښه چمتو وي. خو وروسته د وخت په تېرېدو ورو ورو د ملي ورزش د افغاني موسیقۍ او هنر یو په زړه پورې برخه شوه چې په ځوانانو کې د شور، جذبې او احساساتو د پیدا کولو لپاره باید دا ورزش د موسیقۍ له آلو په ځانګړې توګه د ډول او سورني له ساز او سرود سره یو ځای ترسره کوو. اتڼ مختلف ډولونه لري، لکه بعضې د پکتیاوالو اتڼونه دي، د کندهار د خلکو اتڼونه دي او په مختلفو ځایونو کې په مختلفو بڼو ترسره کیږي. او عموما اتڼ چې دی په دوه ډوله ترسره کیږي. یو اتڼ چې دی په ښي طرف راوړي او بل اتڼ بله برخه چې ده په کیڼ یا ګچ طرف باندې راوړي. او یو بل ډول دوه نور ډوله اتڼونه موږ هم لرو چې یو یې د نرینه‌و اتڼ دی، بل یې برګ اتڼ په نوم راځي چې نرینه‌و اتڼ کې یوازې نرینه او په برګ اتڼ کې بیا یو نرینه ورپسې یوه ښځه، یعنې ښځې او سړي په هغه کې دواړه شتون لري او دغه اتڼ ترسره کوي. ډنډکی چې د خوست مهم خواړه دي، دا یو عنعنوي دود دی. دلته په خوست کې هغو کسانو ته ډنډکی پخیږي چې هغه د خلکو ته مهم وي، او همدارنګه په اخترونو کې په داسې وختونو کې چې هغه دلته مهم وي، لکه په ودونو کې، اکثر ودونو کې په ځینې ځایونو کې د عنعنوي خواړه پخیږي او خوستوالو ته ډېر اهمیت لري او ډېر هغه چاته پخیږي چې دوی ته د قدر وړ وي. هو لکه د نورو ولایتونو څخه چې بعضې مېلمانه راشي، هغوی د سره ډېر علاقه ښیي چې دا خواړه باید موږ ته پخه شي. په دې هوټل کې موږ رقم ته خوراکونه لرو، لکه روش، میچا، کابلي پلاو، چکن روش، چکن قورمه، چکن کړهي او داسې نور. په دې هوټل کې ډنډکی هم پخیږي؟ مو څه وړي شته؟ په دې هوټل کې ډنډکی هم پخیږي او داسې نور خوراکونه، قسمه خوراکونه موجود دي. مېلمانه کوم ځای نه راځي؟ مېلمانه د قسم ولایتونه دلته سیمینارونه غونډې کېږي او قسم ولایتونه خلک راځي او مؤسساتو د نورو غونډو دپاره د ځای بهراغ تلارونه لري او دلته سیمینارونه کېږي. خوراک قیمت رقم د دی، لکه 2500 خوراک دی او 200 خوراک شته، 100 خوراک شته او 100 خوراک شته، 150 خوراک شته، قسم خوراکونه موجود دي. اشپز ډېر ښه اشپز لرو چې کابلي پلاو پخوي، روش پخوي، میچا پخوي او داسې قسمه چکن کړهي پخوي، چکن روش پخوي، چکن قورمه پخوي. دا رقم خوراکونه پخولی شي. طبعا خوست کې معمول دا شاید چې هر څوک غوټې وریجې پخوي په مایونیز کې. اول موږ ډېر لرې نه مو غوړي هر وخت دي، تقریبا 600 روپۍ افغانۍ نه موږ کیلو وخوستلو. خو دې پوره چې ولمار وشي، یور دوسرو شي، موږ سره باید غوټې وریجې وخوري. که چېرته چا پخې نه کړلې، اسول سره مخامخ لوی اخترونو کې، کوچني اخترونو کې هغه مۍ وریجې پخوي، په هغه کې اصیل غوړي کې کنه خوستوال مۍ وریجې ورته وایي. د پاس خلک چې دي پاس ولته ډنډکی ورته وایي. دغه کوم اختر کې چې غوړي نه وي، موږ بیخي داسې نشو ورته ویلی چې دغه لوی اختر دی یا کوچنی اختر دی. د خوست خلکو دغه پنډه به بیا ګرځېده، په بېځایګان چې به پیولې ګرځېده، چې به بلې ښځه به ګوښې ګرځېده، سړي به ګوښې ګرځېدل. یې څه هغه کو نشته، زمزني شوه په بېځایګان ترخې دا به هغه وریجې دي، دا سپینې وریجې، دا پیلاوي وریجې، دا سره پخې کې چې په غوښه کې چې په تشي کې بیا به چا پوښتنه ځنه وکړه، وایي چې ګډه بند 14 مې وخوړې.
ګډه بند سویلاس مې ووالی ښه ګډه بند سویلاس هم دغه مسله زموږ په ټولنه کې رښتیا ډېره ده خو پخوا څخه اوس څه نه څه د خلک پوه شوي دي پخوا به چې داسې مشهوره زیارتي ته تلل هغه دعا به له زیارت څخه غوښته چې مثلا پلنکیه ته مو ته دغه حاجات مو په زړه کې دی درته پوره کړي اوس الحمدلله ډېر پوه شوي دي که څه هم زیارت ته درېمي خدای رقم ته دعا پکار ده چې موږ څه وکړي چې که چېرته د مرده خدای تو ته ډېر نږدې وي نو مو دغه حاجات په دغه اساس پرې راکړي اوس څه نه څه یې پخوا نه ښه شوي دي بلکل شته اطرافي هغه خلک چې رسنیو ته یا د ټولنیزو رسنیو نه لرې پاتې شوي دي یا د تعلیم او تربیې څخه لرې پاتې شوي دي هغه خلک هم شته اوس هم دغه رقم ته دغه رواج دوام لري دوی مقصد له هغه زیارت څخه کومه غوښتنه چې کوي هغه پوره کوي دا یو شرک ته د الله جل جلاله سره پیدا کوي زیارتونو ته همدارنګه په عام ډول سره قبرونو ته تګ په داسې ډول چې عبرت انسان ورنه واخلي مسلمان انسان هغه ثابت ته خو نن ورځ متاسفانه چې زمونږ ډیری مسلمانان د اولیاء کرامو زیارتونو ته چې ځي نو د ناپوهۍ له وجې د دوی نه شرکیات کیږي هغه داسې چې مستقیما زیارت ته د زیارت کې چې کوم ولی الله د خدای په مدفن ده هغې نه براه راست د مشکل د حل غوښتنه کوي مثلا ورته وایي چې پلانکیه بابا ته زما دا مشکل را حل که او یا دا حاجت زما پوره که نو دا بیا شرک ده نوره بل واسطه یا په اسلام کې وسیله هغه ثابته ده قرآن عظیم شان کې راځي الله پاک فرمایي چې وابتغوا الیه الوسیله تاسو الله پاک ته وسیله ونیسئ نو وسیله زموږ د احنافو په نس زموږ په مذهب کې په اعمالو صالحو سره وسیله ثابته ده هغه که په حیات کې په ژوند کې او هغه که بعد الحیات وي لکه د اولیاء کرامو په اعمالو سره وسیله نیول خدای پاک ته په خپلو نیکو اعمالو سره وسیله نیول خدای پاک ته دا ثابت دي نو درنګه تګ زیارت ته چې دعا د مغفرت ورته وشي د رحمت ورته وشي نه بعد ورته داسې دعا وشي چې یا الله ته د دې ولی الله چې د ستا ولی الله ده د ستا نیک صالح بنده ده د دغې د اعمالو صالحو په برکت سره چې تا ته هغه اعمال مقبول او منظور دي ته زما د مشکل حل که یا الله د اعمالو په وسیله سره ته زما د حاجتونه پوره که نو مستقیما سوال الله پاک ته کیږي او وسیله د ولی الله د یو بزرګ اعمال صالحه الله پاک ته نیول کیږي دا رقم بالکل ثابت ده اما چې د کوم شرک ته او زمونږ عام مسلمانان پکې مفتلا دي چې په قبرونو پورې یا زنګي پورې کوي او یا نوره ګنډې د غرنجو پکې کوي او یا نور عملونه کوي یا خاوره خوري دا شرکی عمل دي دا د دې معنا لري چې زه تا نه غواړم مطلب ای بزرګه زه تا نه غواړم د مشکل مې را حل که او د حاجت مې را پوره که نو دا رقم اعمال باید ونه شي او د دې نه ډډه وشي نوره زمونږ پیغمبر هم په خپلو احادیثو کې ویلي دي چې مطلب تاسو زیارتونو ته ځئ دا تاسو ته اخرت در په یادوي په د قبرونو په لیدلو سره د الله پاک ته تواضع د خدای پاک نه ویره د مرګ نه ویره همدارنګه د الله پاک نه ویره دا په انسان کې پیدا کیږي انسان وایي چې زما به هم اخري ارامګاه همدغه قبر وي او نور د اولیاء کرامو زیارتونه چې د شریعت په رڼا کې وي بیا په داسې ډول دعا ورته وشي چې وسیله وګرځول شي هغه بیا کوم مشکل نه لري
مخکې له دې چې د شیخ زاید پوهنتون په تاریخچه باندې تم کېږم چې شیخ زاید پوهنتون اولا چې اصلا کې دا په پېښور کې منظور و چې د هېواد د افغان پوهنتون په نوم و. بیا وروسته د حامد کردي په دوره په جمهوریت کې د استاد حکیم تڼیوال په حیث چې د خوست والي و د هغې پس سره د پوهنتون خوست ولایت ته انتقال شو چې لومړنی ابتدایي په میخانیک لیسه کې وه. د نه وروسته بیا دغه پوهنتون چې دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه او د اماراتو په مرسته دغه پوهنتون چې دی ځانګړې ودانۍ ورته جوړه شوه چې تقریبا په 14 رشتې او پوهنځیو کې محصلین ټولنې ته وړاندې کوي دی خپل. د دې په څنګ کې دا پوهنتون چې دی 14 رشتې کې فرعین لري یا پوهنځی لري دغه پوهنتون او په دې کې بېلابېل استادان هم کې شته تر ډاکټرا ماسټر غټ استادان هم په دې پوهنتون کې دندې اجرا کوي. د دې په څنګ کې دغه پوهنتون فرعین چې دي د خیس په بېلابېل دولتي ادارو کې دندې اجرا کوي او وظایف مخته وړي. د ترڅنګ خصوصیات دغه پوهنتون یا کومې ځانګړتیاوې چې لري همدغه چې د خوست شیخ زاید پوهنتون چې دی تقریبا 14 رشتې لري او د دې په څنګ کې طب پوهنځی چې دی د قدري په نوم یو غټ مجهز روغتون لري چې غټ ماشینونه لابراتوارونه وسایل پکې شتون لري. د ترڅنګ د ستای دوره هم په دې پوهنتون کې ترسره کیږي او د په څنګ کې دا پوهنتون چې د پراخه ساحه لري یو ښه موقعیت لري په ځای او د په څنګ کې کتابتونونه لري او نور مجهز وسایل لري چې بېلابېلې برخې کې ټولنې ته فرعین د خدمت لپاره وړاندې کړي دي. د په څنګ کې دغه پوهنتون فرعین چې په بېلابېلو پوهنتونونو کې او په نورو ځایونو کې استادۍ دنده هم اجرا کوي. او بله خبره د استادانو په برخه کې دا چې په دې کې ښه تکړه لایق بااستعداده استادان تر ماسټرا ډاکټرا پیران ډاکټر استادان په دغه پوهنتون کې خپل دندې اجرا کوي او محصلینو ته تدریس ورکوي خپل. بله خبره دا چې دا پوهنتون کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو محصلین چې زده کړه ترسره کوي درې مې دلته ژوند ترسره کوي د نه وروسته بیا ټولنې ته خدمت لپاره وړاندې کیږي د پوهنتون څخه. بله خبره دا چې شیخ زاید پوهنتون چې دا یو پراخه شنه ساحه لري او ښه موقعیت لري په خپل ځای کې د ورزش او لوبې لپاره چې د مجهز لوبغالي لري او یو ښه موقعیت او یو ښه ځای لري دغه پوهنتون او د ترڅنګ ښه ودانۍ سیستم هم دغه پوهنتون په خپل زون کې لري. د په څنګ کې لالیې هم لري په دغه پوهنتون کې د ښځینه او نارینه‌و لپاره. خوست شیخ زاید پوهنتون د لسو کلونو مخکې چې د دوبۍ اماراتو څخه جوړ شوی دی په خوست ولایت کې. دغه د افغانستان د ډیری ولایتونو له جملې څخه په دریم قطار کې راغلی دی. دغه دریم مقام چې د خپل کړی دی دغه د خو کړنې په اساس خپل کړی دی. یو خدای 12 پوهنځي لري او ډیری محصلین دای جذبوي د نورو ولایتونو نه ورته کمیږي او دغسې ټولنې ته ډیری محصلین د خدمت موخه وړاندې کړي دي. یو خدای چې دی فراخ دی ډیر او بل د امنیت په لحاظ هم دی ښه دی ځکه خوست ولایت د ډېرو ولایتونو له جملې څخه دی چې په دې کې امنیت دی د خلکو هماهنګي اتفاق اتحاد شته او هغه د شیخ زاید پوهنتون اداري پرسونل یا اداري شتاب هغه ډېر داسې د تجربې څخه ډک دی او بالخصوص استادان هم داسې استادان دي چې د ډاکټرا او شیخ زاید پوهنتون اداره استادان لري په هره برخه کې په هره رشته کې. نو شیخ زاید پوهنتون که زه ډېر وغږېږم د ما غږول د ده په برخه کې کم دي ځکه دغه د افغانستان ټولو ولایاتو ته څرګنده ده چې خوست ولایت شیخ زاید پوهنتون ډېر اکاډمیک اشخاص ټولنې ته د خدمت موخه وړاندې کړي دي او نن په لوړو بستونو کې دی د خلکو لپاره خدمت کوي او ډېر هغه مشکلات چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي په اداراتو کې ډېری مسلکي کدرونه له شیخ زاید پوهنتون څخه فارغ شوي دي چې نن په اداراتو کې خلکو ته کار کوي او خپل وظیفې په ښه شان سره پر مخ بیایي.
د شرق ګلوبل ایچ ډي نړیوال تلویزیون درنو لیدونکو دا وه د دې اونۍ افغانستان پیژندنه خپرونه په بېلابېلو موضوعاتو درته غږېدلی وم تر بیا چې زه ساقب الله ریحان درته حاضرېږم په لوی او مهربانه خدای مو سپارم